علیکم شیر علي، زه د پاکستان نه اجړا خبرې کوم. ښه اجړا خبره کوې وکړه، ته څه خبرې دا زمونږ په پاکستان کې د اجړاګانو قدر نشته چې مونږ پروګرامونو ته زمونږ خلک ولي په تیږو او مونږ ځینو کې راته مړه راکړي. پروګرامونو ته زمونږ خلک یو ویډیو واچوه چې دا مونږ ولې خلک مړه کوي په پاکستان. زه خو وایم تاسې پیداوار ټول ختم سوی وای، دا نوي نسل ته به یو ښه پیغام، دا نوي نسل نوی نسل بل دا بل هغه نه وایي شیر علي خور اجړاګان خو هم انسانان دي. اجړاګان هم الله تعالی پیدا کړي وروره صحیح ده. اجړاګان دي خو ادب کې په عزت کې دې اوسېږي. و دا څه کونارجي کې ګډېږي. وایي شیر علي خورې چې مونږ ډانسونه ونه کړو نو روپۍ به څوک راکوي. ښه خبره اورې یو خبر را په زړه سره تا اجړا پورې غوږ ونیسئ. خبره خورې شیر علي ماما دغه ما کسولې لګولې ته راته وکړه کومه ده دغه اجړا ما ته نه ښکاري دا خو ښځې اخیسته د ما کسه لګولې شیر علي ماما موټر والا عکس لګولی دی. زه خو د دې ریسک کې ډېر غټ فیر یم. زه یم دا چې پاکستان ته راشي او ما یو لاس وغوي سب مزه به وکړي. کته څه کوس دې په خرو وغوي ما کونه لرې کوس لرې څه په غول دې سره وپاړ ښه څه نیوکه لرې. ما اوس خبر ته نه پرېږدي، ما یو خبره کوه. نیوکه دا نیوکه لرم چې ته په خط نه پوهېږې. تا ته یوه ښځه مثال میسج وکړي، ته هغه به سره که مبارزه کوې، ته سره ما ته ښځه میسج وکړي نو زه به ورته وایم زه به لاندې یو قلم ورلېږم، یو تلیفون ورلېږم، چې یو لمبر ورلېږم، یو لمبر چې په دغه لمبر باندې ما ته زنګ ووایه بل زه په خط باندې نه کوم. هغه به دې نه په غلط مطلب اخلي لکه هغه ښځه فلسطین. نو ګوره که هغه غلط مطلب اخلي ورور جان، هغه د هغې خپل منطق ده، د هغې خپل شعور ده، د هغې خپل عقل ده. اوس هغه په پرده کې چا سره به خبرې کول نه غواړي، اوس ته به هغې سره مجبوره کوې ستا سره ټلیفون وکړي. بس ورور جان زه به یې بلاک کړم، چې ورکه به یې کړم، خلاص خبره. ته باید مکتب شروع کړې، دا مبارزه وداسې نه کېږي. نه الحمدلله مبارزه همداسې هم کېږي. زه شکر ده په لس ژبو باندې پوهېږم، په لس ژبو باندې زه دې وخت کې پوهېږم. داود ماما به د هغې کې پوه شي ورسره مکتب کې به دې داخل کړي. که نور سوال لرې که کوچی ماما ناسته ډېر وخت نه. یو بل سوال کوچی ماما دلته نور خلک هم ناسته مهرباني سره هر یو د خپل سوال